چې ښه مطمئن اوسئ په کومه معامله کې رزق په دې معامله کې ښه مطمئن اوسئ حدیث کې دا راځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی شیخ البانی په سلسله په صحیح الترغیب والترهیب کې راوړی ډېر ناشنا روایت دی ان الرزق ليطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله وی دا رزق انسان دومره لټوي دا رزق په انسان پسې ګرځي د انسان لټوي چې دومره یې مرګ هم نه لټوي دا رزق په تا پسې ګرځي که ته پسې ونه رسېدې په تا پسې به راشي او ځکه یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی لو ان ابن آدم حرب من رزقه که چېرته د آدم بچی د خپل رزق نه وتښتېدو چې زه دا رزق نه خورم نه علم او دې ته وتښتېدو لکه څنګه چې د مرګ نه تښتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لادرکه رزقه کما یدرکه الموت نو دا رزق به یې داسې راګیر کړي لکه څنګه چې مرګ راګیروي که ته د رزق نه وتښتېدې هم په تا پسې به راځي دومره پورې خبره وشو نو بیا څه له زړه خورئ که ته د دې رزق نه وتښتېدې تښتېدل خو د لا څوک نه دي که نه خو زه ته دې وتښتېدې نه مې ده په کار دا رزق به بیا هم په تا پسې ګرځي لکه چې هلته په تقدیر کې فیصلې شوې ده چې دا د پلاني ده او ځکه یو مشهوره واقعه د سلیمان علیه السلام په سیرت کې بیانېږي چې دریاب په غاړه ناست او یو د اوبو د دریاب یو زناور هغه دې وچې ته شو څه خوراک یې خوله کې راواغېستو بیا لاړ لږ سبا بیا را وی هغه ته تپوس وکړو او الله سلیمان علیه السلام له دا طاقت ورکړی چې هغه به د دې زناورو په خبرو باندې پوهېدو بیا دې تپوس وکړي ستا څه قیسه د بر راوکړي ستاسو خوراکونه خو دا نه دي د دوی خوراکونه خو په اوبو کې دننه میلاویږي په دریاب کې دننه میلاوي ته خو وچې ته راخېږي وی هغه ورته وایي چې دا یو زناور دی اوبو کې ډوب شوی دی چې هغه د دې وچې دی او مړ نه دی نښتی دی هلته ژوندی دی نو الله زه مکلف کړی یم چې دله دا رزق وړه راوړه ځکه چې هلته څو پورې چې مړ نه شي نو رزق خو به خوري که نه نو تاسو ته ووایي که نه چې دانه دې پاتې نه مړ کړي و دا په دننه اوبو کې دننه یو زناور پروت دی رب العالمین ډیوټي د دې مهي لګولې د دې څاروي د دې زناورې لګولې چې دا اوبو دی نو دا خوراک به له وړي راوړي او ما او تا ځان د مرۍ نه نیولی والله ځان مې سم د مرۍ نه نیولی زموږ په بیټکونو په مجلسونو کې چې کینې ابتدا د خبرو دې نه کې کاروبار او ډوډۍ او رزق انتها یې په دې باندې کېږي نه زموږ په منځونو کې خوند شته نه په عبادتونو کې خوند شته نه درس او تدریس شته نه عبادت شته نه ذکر او اذکار شته هېڅ هم نشته صرف یوه منډه ده یوه رزق او رزق رزق او رزق صحیح ده شریعت مونږ ته وایي د رزق دپاره اسباب ولټوه خو اسباب په دومره حدودو کې ولټوه چې د الله نه دې د الله نه دې غافله نه کړي الله به ځان هم وسپاره الله به ځان وسپاره توکل وکړه په الله باندې الله به دې نه خراب کړي او د هغې سره سره اسباب لټوه بغیر د اسبابو هم کار نه کېږي داسې ده چې نن سبا د خلکو د اسباب یو قسمه د الله سره شریک کړي دي والعیاذ بالله یاره که ګاډی نه وی نو زه به د لوږې نه څه شم مړ به شم دا خو ته دا ګاډی د الله سره شریک او که دوکان نه وی او بعضو ته چې وایي زه صحیح د خپل ملک ته لاړ شم نو خورم به څه هلته پاکستان کې به زه خورم څه جي دا ته چې مخکې پاکستان کې وي او ته چې مخکې خپل ملک کې وي چا ساتلي او ستا د پلار نیکه چا ساتلي ستا د پلار نیکه له چا رزق ورکړی چې ته دې پیدا شوی او دا اوس چې هلته په کروړه او په اربونو خلک ناست دي له څوک رزق ورکوي ایمانونه چې کله کمزوري شي کوم رب چې ما له په سعودي عرب کې رزق راکوي دغه رب به په پاکستان کې هم راکوي او کوم رب چې پاکستان کې رزق راکوي هغه به ما له په امریکا کې هم راکوي او کوم رب چې په امریکا کې راکوي هغه به راله په انډیا کې هم راکوي ما تاسو ته ووایي چې هغه زناور اوبو ته ولیدلی دی خو ژوند یې شتي رزق ورته رسي رزق ورته رسي نو چې دغه زناور دومره خیال ساتلی شوی دی رزق ورته رسي ته انسان اشرف المخلوقات ستا رزق ورته ته نه رارسي لازم به تاسو ته ستاسو رزق رارسي اسباب لټوئ محنت کوئ کوشش کوئ
خو دومره په اسبابو کې مننوځئ چې د الله دین د نه څه شي د الله دین د نه هېر شي. نه اسباب به هم لټې د رزق د ګټلو د هغې سره سره به دینداري کې او غټ مقصد به دې صحیح غټ مقصد د الله دین به یې د الله راضي کول به غټ مقصد وي او دنیا به څومره استعمالوي لکه څومره چې ضرورت وي. اوس ګوره د ټوخي دا شربت چې مونږ د ډاکټر نه راولو د ټوخي دپاره ټوخي شربت ټول پېژني چې صحیح تریخي ماشوم هم پېژني او مشر هم پېژني هر یو ورته خوله ورانه کړي چې ته ورته هغه بوتل وخوري. نو ډاکټر بیا دا وایي چې کله د باندې ټوخی و نو بیا یې څښه کله چې ټوخی و نن سبا چې کوم نشه ییز دی الله دې موږ د هرې نشې نه لرې ساتي دا بوتل د نشو دپاره هم استعمالوي ویسکي پوره به ورځ د اوږده پروت وي نشې کې. اوس ګوره چې کله هغه دوایي د ضرورت نه زیاته کړه او سړی دوه درې ورځې پروت ته ځان نه خبر د قسم د دنیا ده چې څومره دې ضرورت یې استعمالوي د ضرورت نه که دې زیاتوله بیا به دله دین خرابوي. نو دنیا ما تاسو ته بروز په درس کې وایي چې په دنیا باندې څه شي سواره شي دنیا په ځان باندې مه سوروئ او کله چې ته په دنیا باندې سور وې نو بیا به کامیابي دین به دې بچي او که دنیا دې په ځان سوره کړه نو بیا به دې دین صحیح دین به دې ګډوډ شي. اخرنۍ خبره بیا دا ده چې موږ ته پته ولګېده چې الله رازق دی نو موږ به بلکل مطمئن اوسو او په دې باندې به په سکون سره ژوند تېروو چې به الله رزق وعده کړی. ما تاسو ته دا باندې چې قصه بیان کړې وه د سلفو په وخت کې چا وي پلانې شی ګران شوی دی اوړه ګران شوي دي هغه داسې ګران شوي هغه وایي ښه ګران شوي خلکو ته ته عجیبه سړی موږ دومره اوږد تقریر وکړو چې پلانې شی ګران دی پلانې ته وایي ښه خلک څه دغه وکړي څه تفاعل وکړي څه ګرم شي چې ولې څنګه دا به کېږي څه دا به خورو څه لکه څنګه چې موږ وي دا به کېږي څه دا خو طبعي شو هغه ورته وی ما ورسره لوز کړی دی چې زه به دې بندګي کوم او هغه را سره لوز کړی چې زه به رزق در کوم. نو د دغې را سره پروا نشته ځکه چې هغه خپل رزق هغه خپل لوز پوره کوي پروا را سره دا دی چې زه به دا خپل پوره کوم او که نه الله خو یې په خپل لوز ولاړ دی. ما سره دغه غم نشته اوړه ګرانېږي که کمیږي راکوي به ځکه چې هغه راته ویلي زه یې در کوم خو دا را سره غم دی ما ورسره لوز کړی چې یالله ستا بندګي به کومه خو اوس را سره دا لوز دی چې د بندګي به پوره کوم او که نه نور هغه به رزق راکوي لازم به یې راکوي. او اخرنۍ خبره دا ده الله رازق ذات ته انسان له رزق ورکوي چې دا رزق اثرات بیا ستا په بدن باندې څه شي راښکاره شي. الله چې دله څه درکوي نو پرېږده چې به دې بدن راښکاره شي په سوړو یې مه ورمنډه. حدیث کې درځي امام نسائی رحمه الله راوړی ډېر ناشنا حدیث دی مالک ابن نضله رضی الله عنه هغوی زه راغلم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وانا کشف الهیئه وایي چې راغلم دا سر یې داسې ګډوډ شګړ بګړ جامې ټولې څښا شوي خراب وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا مالک مالکه هغه وایي نعم یا رسول الله الک مال 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 داسې رښتې پیسې ویسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب چې دا سړی څه دی غریب دی ځکه دا شګړ بګړ ګرځي وبدل هغه وایي یا رسول الله مال کم مال وی که څاروي وی ښه ډېر دی دا بل مالو ښه ډېر دی دا مالداره سړی دی نو هغه ورته فاذا اتاک الله مالا فليرى عليك اثر نعمت الله وكرامته مالک چې الله دله مال درکړی دی نو به پرېږدي چې د دې مال اثرات خو په تا باندې راښکاره شي کنه الله دا خوښوي چې زه بنده له څه شی ورکړم او د دې بنده باندې د هغې اثرات څه شي راښکاره شي نو ده به چاودلي پوندې نیولي ګوته پکې نه نوځي او پلشتکي پیزار به یې اچولي ته به چې الله که چې د پنځه ریاله ما سره وایي چې دله مې ورکړی وی چې معلومات وکړي نیم کیلی د هغې نیم کیلی د هغې او د سعودي عرب کې پروت او چې ورته ووایه کلي ته نه ځي نه کلي ته تلو نوم به نه لري جامې دومره نری شوي چې د بدن هغه ویښته پکې راوچي ما لیدلي په خپله ما لیدلي ښه پېژنم په د بدن دا ویښته د سینې ده دا په جامو کې یې سینې راوچي ته به دا چې ډېر غریب دی تپوس وکړي نو د هغه څلور زامن دلته په سعودي عرب کې دي او دوه په دوبۍ کې دي او د غریب نور څه نشتي یو وړه ورته کې بنګلې ده او پای کې دنه 18 کمرې دي او ګاډی ده او موټر ده او جېدلي حال ته وګورې لکه جامې مزداري دا بس جامې د هغه چا کار دی چې زړه یې ژوندی زړه یې روغ وي ستاسو زړونه برابر دي
ولستا دې زړه داسې جوړ شوی څه تندر به راولېدلی زړه داسې جوړ زړه خو الحمدلله ټولو ژوند دی کار کوي نو پرېږده چې د الله دا نعمت څه شي راښکاره شي الله دې صدر کړي دي استعمال یې کوه د الله شکر وباسه هر وخت الحمدلله وایه هر وخت الحمدلله وایه او پرېږده چې دا نعمت راښکاره شي چې الله خوشحاله شي د نعمتونه پټوئ مه دا شو دویم او دریم نوم د الله په دې مبارک درس کې کوم الرازق الرزاق مکمل څو نومونه شو یو 50 نومونه شو په دې باندې به اکتفا وکړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي ښه دا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې رزق د انسان پسې داسې ګرځي لکه د مرګ د دغه شان قیمتي او بهترینو بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ او موږ ځان سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة